د حضرت امام مالک رحمت الله علیه نه چا تپوسو چې توکل څه ته وایي. امام مالک صاحب وی چې دنیا کې څومره تکلیفونه او ضررونه مخلوق ته رسیږي دا یقین کول چې دا د الله د طرف نه دي، او که ټول مخلوق غواړي چې چا ته تکلیف ونه رسي او الله وایي چې نه زه رسول غواړم، نو ټول مخلوق د خدای په لار کې رکاوټ نشي جوړېدی. او چې څومره مخلوق ته فایده رسی او نفع رسی نو دا یقین کول چې دا هم د الله د طرف نه دی. او که دا ټول مخلوق را یوځای شي او چې خدای چاته فایده رسی دا به بندو، نو د خدای هغه فایده نشي بندول. دا امام مالک صاحب وایي. او بعینه د الله د کتاب هم دقسې وینا ده، وان یمسسک الله بدر فلا کاشف له الا هو. که تا ته الله ضرر رسول غواړي نو دا ضرر بل څوک نشي ختمولی، دا به الله ختموي. الله درته ضرر راورسوي بل څوک نشي لرکولی. او که تا ته وان یردک بخیر فلا رد لفضله، او که تا ته الله پاک خیر رسول غواړي نو د خدای دا خیر بل څوک نشي بندولی. او تیره جمعه مې درته ویلي چې موږ به اسباب استعمالو، ډوډۍ به م خورو، اوبه به م څښو، دنیا د اسبابو ځای دی. لاس به م استعمالو، خپه به م استعمالو، دم به م کوو، تعویز به م کوو، خو دا به نه وایو چې زه د ډاکټر جوړ کړم، ډوډۍ موړ کړم. دا به نه وایو چې زه د دارو جوړ کړم. موږ به وایو چې په دې ټولو څیزونو کې فایده الله چي، اثر پکې الله چي. او چې الله وغواړي نو ډوډۍ به خورې مړېږي به نه، اوبه به څښې تنده به دې نه ختمېږي، علاج به کې جوړېږي به نه. او چې الله وغواړي نو حضرت ابراهیم علیه السلام یې په اور کې هم بچ کړی. دغه رنګې د ډوډۍ مسله هم ده چې چا له خدای وس نی ورکړی هغه له خدای بې وس هم ورکوي. چې چا له خدای وس ورکړي یا به خپل وس استعمالوي نتیجه به پیل لیږدي. حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې زه نبی علیه السلام په لاره تېرېدو، وی په اونه کې یو مرغۍ ناسته وه، رسول الله مبارک او دا مرغۍ په سترګو ړنده وه. د ړندې مرغۍ پته لګي د سترګو چې دی انسان نینی، خو چې کش بیا واورېده نو ټوپ پې کړې او انسان یې نه لیده. خو به هر کیف مونږ به دا خپل پرېږدو. نبی علیه السلام او فرمایل ای انسه دا مرغۍ ړنده ده، او تا ته پته ده چې دا مرغۍ څه وایي، دا په سترګو ړنده ده، تا ته پته ده چې دا څه وایي؟ ما وی نه الله، نه د الله رسوله نه ما ته پته نشته دی. وی دا مرغۍ وایي چې الله ته خو ډېر انصاف دار یې، الله ته خو د انصاف کارونه کوې، خوره به زما خو سترګې ړندې وي، زه به خوراک سره څه کوم. واقعي کې مرغۍ وي او سترګې ړندې وي نو دا خو خوراک نه چې دانې ته مخ وکوه ښکته کې او ټک پې وچلې. اوس میږی دی دا هغه په بین معلوم کړي، بین پسې به لاړ شي. مرغۍ خو په بین شی نشي معلومولی، هغې په سترګو ایني او چې کوم شی ورته په سترګو ښکاره شي نو مخ وکوه پسې ورښکته کړي او ټک وله ورکړي اوچته یې کړي. نو دا مرغۍ وایي رسول الله مبارک فرمایي چې انس وایي ما ته یې وایي چې دا مرغۍ چې کومې چغې وایي په دې پوهېږې نه، دا وایي چې الله ته خو ډېر د انصاف خاوند دی، خو رب زما خو نظر نه لګي نو زه به روزي د کم ځای نه کوم. وی چې دا خبره حضور پاک وکړه، د مرغۍ ته مونږ کتل، یو مولخ راغی د مرغۍ د مخو کې ته ډېر رانږدې شو او مرغۍ خوله وازه کړه او دا مولخ یې په دا خوله کې وردننه شو او مرغۍ خوله بنده کړه او مولخ یې تېر کړه. نو بیا د مرغۍ سندره ووایي الله. وی حضور پاک بیا ما ته وفرمیل چې انسه اوس دا څه وایي کوهېږې پې؟ ما وی نه د الله رسوله. وی دا مرغۍ وایي چې ومن یتوکل علی الله فهو حسبه، چې څوک په خدای اعتماد وکړي الله والا کافي دی. د قرآن دا آیت دی مرغۍ وایي چې څوک هم په الله اعتماد وکړي فهو حسبه، الله والا کافي دی. یقینا زما رونو مونږ وایو دا روزي دکان کې ده، دا په زمیندارۍ کې ده، دا زما د لاس کې ده، که دا ما د لاس باندې تخم ونه نسته نو ما د غنم نشته. دا زما په دې منډو ترلو کې ده، که دا منډې ترلو مې ونه والې روزي نشته. بېشک ته به لاس هم استعمالوې، ته به تخم هم کرې، ته به دکانداري هم کې، ته به نوکري هم کې،
ته به دوکان نه منډې وې، تجارت نه به منډې وې، خو روزي په دې کې نه د روزي د خدای په اختیار کې ده. ګنې ډېر دوکانداران به درته وښیم چې یو دی دوکانو کې وی نه چلېږي، تاوان مې وکړه بل دی ته یوسي، بیا وی نه چلېږي، تاوان یې وکړه بل دی ته یوړو. او ډېر زمیندار به درته وښیم چې فصل یې کرلی، په سیلاب راغلی دی، په ګلی راغلی دی، څه پکې نشته. او ډېر تاجران به درته وښیم چې د هغوی تجارت به کوټی، او ډېر خلک به درته وښیم چې کور نه به رواني ډیوټی له په دا لاس کې به په دا خپه کې به پالج راشي او کور ته به د بل په اوږه راشي. د لاسو کې طاقت الله پیدا کړی، په دې ځمکه کې د زرغونتیا طاقت الله پیدا کړی دی. دا په کومو خپو چې ته ډیوټی له ځې، په دې خپو کې دا طاقت رب العالمین پیدا کړی دی. او کومو سترګو باندې چې ته ګورې چې دا شی اخلم دا د فایدې دی، او دا شی اخلم دا د تاوان دی. تاجر سوداګر ته دا پته لګي دا د فایدې شی دی او دا د تاوان شی دی. دا عقل او سوچ او فکر دله رب العالمین درکړی دی، او دا سترګې دله خدای درکړي دی. یو نیک سړی په لاره روان دی او یو متکبر انسان په اس سور دی، کبرجه په اس سور دی، اس هم ډېر قیمتي دی. او چې په دا لاره ځي نو یو چال سره ځي، یو خلک ته څوک یو خوا منډې وایي، څوک د بل خوا منډې وایي. او د ده د انداز د دې شاه سوار د کبر دی، د لویی دی. دا نیک انسان، دا ملا صاحب، دا عالم دی ورته وایي ای برخوردار ودرېږه. هغه ته چا ویلي شو چې ودرېږه؟ هغه هم سوچ وکړه چې دا ملا صاحب د پټکي والا خیره راته ونه کړي، ودرېده. څه وی؟ وی ته څوک یې؟ وی زه د بادشاه غلام. وی بادشاه ته د نزدېکت هم شته که هسې غلام یې؟ ځکه څوک غلام په څوکۍ ولاړ وي د دروازې، څوک په بار پټو کې خدمت کوي، نزدېکت ته یې ورته شته او که نه هسې وی غلام یم؟ وی نه د بادشاه ډېر نږدې خادم دی، نږدې. وی څه مطلب؟ څنګه نږدې یې؟ څه مطلب؟ وی زه دومره بادشاه ته نږدې یم، دومره نږدې چې دی یوازې نو بې زه ورسره یم، بل څوک نه یي. چې دی یوازې زه ورسره یم، زه یې مدد کوم. چې دی اوږي شي زه وله ډوډۍ راوړم، چې دی تږي شي زه وله اوبه راوړم، چې دی اوده شي زه یې څوکی کوم، چې د دا جد پیښ شي زه ورمنډه وام. دومره نږدې دی یوازې زه ورمنډه وام، زه حاجت پوره کوم. اوږي شو ډوډۍ زه ورکوم، تږي شو اوبه زه ورکوم، بیمار شو علاج وله زه کوم، او د ده حاجت یې نو اوله زه پوره کوم. چې اوده شي بیا زه څوکی کوم، چې اوده شي سر باندې زه ولاړ یم، څوکی زه کوم. دومره نږدې یم. او چې چاته غلطي ده نه وشي بیا سي وی بیا راته غصه کوي، چې غلطي وشي نو غصه راکوي، څپېړه م راکړي. او که قصدن دې خلاف ورزي وکړه بیا څه کوي؟ بیا مضبوطه سزا راکوي. او وی دروازې درته په ښه نظر ګوري، وی او درې ټیمه راته ډېر په ښکلې نظر ګوري. سهار راته په ډېر ښکلې نظر وګوري، غرمه راته په ډېر ښکلې نظر وګوري وخاندي، ماسخوتن بیا راته په ډېر ښکلې نظر وګوري وخاندي. د عالم ورته وایي دې شاه سوار ته، وی ښه دا خو ستا او ستا د مولا، ستا او ستا د سودار معامله ده، زما او د سرداره مو سوره. زما سردار ستا سردار چې یوازې نو ته ورسره، او زما سردار چې زه یوازې ما سره یي، چې یوازې ما نو ما سره ما نه پرېږدي یوازې، ما سره مدد کوي. ستا سردار چې اوږي شي ته ډوډۍ ورکوې، زما سردار چې زه اوږي شم ما له ډوډۍ راکوي. ستا سردار چې تږي شي ته وله اوبه ورکوې، زما سردار چې زه تږي شم ما له اوبه راکوي. ستا سردار چې اوده شي نو ته پیره ورکوې، څوکی یې کوې، زما سردار چې اوده شم زما پیره کوي. ستا سردار ته چې حاجت پیښ شي ته وله حاجت پوره کوې، زما سردار چې ما ته حاجت شي ما له حاجت پوره کوې. ستا سردار چې تا نه غلطي وشي نو څپېړه درکوي، زما سردار چې ما نه غلطي وشي معاف کوي مې. او ستا سردار ته ته قصدن غلطي وکې او ګناه وکې سزا دله درکوي، زما سردار چې زه قصدن ګناه وکم، غلطي وکم، خلاف ورزي وکم او الله توبه نو ما ته خاندي او معاف کوي مې. وایه ستا سردار ښه دی که زما سردار ښه دی؟ وایه خبرې کوه، ستا سردار ښه دی که زما سردار ښه دی؟ غلام اس نه راټوک کړی او د دې نیک انسان لاس یې ښکل کړل، وی عقل دې راته وښوه. واقعي رښتیا خبره ده، هو مع اینما کنتم. قرآن حکیم کې الله فرمایي چې ته کوم ځای یې زه در سره یم.
ستا نه جدا کېږه، د ستا مدد کول غواړم. ای بنده ما نه وغواړه. په ترمذي کې حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی که ستاسو دا ټول مخلوق لو ان اولکم و آخرکم ورتبکم و یابسکم، وی که ستاسو دا ټول مخلوق اول او اخر، مسلمان او کافر، نیک او بد، دا ټول داسې شي که نه، دا ټول چې د دین نیکان بل څوک نه وي، علی اتقى قلب رجل، د یو ډېر پرهیزګاره انسان زړی شي، خوله نه زړه ډېر زیات پرهیزګاران شي، په خوله ظاهر نه د نه وی قسم په الله، الله وی زما په ذات قسم چې زما خدای کې دونه زیاتې نشي راوستی. او که دا ټول مخلوق ټول بې بدعمله شي او د زړه نه بدعملي شروع کړي، دا ټول مخلوق ما نقص فی ملک شیئا، زما په بادشاهۍ کې دومره کمی نشي راوستی، زما خدایه کې کمی نشي راوستی. او که دا ټول مخلوق دا انسان او دا حیوان او دا مسلمان او دا کافر او دا ټول په یو میدان کې ودرېږي او ما نه وغواړي، خو هغه څه وغواړي چې د دې سوچ او آرزو کې څه تېرېږي. یو خدای چې بعضې شی ممکن یې نو راکا، نه سوچ کې څه تېرېږي. لکه یو سړی وایي چې خدای ماله د 2 واړه اسمانونه او دا 2 واړه ځمکې راکړه، چې سوچ کې څه تېرېږي. ما بلغت چې د ده په زړه کې او تصور کې څه راځي او ما نه وغواړي، او دې ټولو له زه د ده د سوچ او د غوښتنې په برابر ورکمه، نو ما نقص فی ملک شیئا، زما په بادشاهۍ کې دونه کمی نشي راوستی. ولې؟ ذلک بانی جواد سخیمه، ماجدون هر سره شته، هر سره شته. او چې زه کوم کار کول غواړم پې ستړی کېږم، نه ویم کن نو فیکون، شنو شي به دومره لوی ذات ته چې ودې ستا حفاظت الله ویرسل علیکم حفظتن، داسې فرشتې در باندې مقرر کړي دي چې ستا حفاظت کوي. که دا فرشتې نه وي نو شیطان خو زموږ دشمن دی، دا مولیان به ټول وجلی چې زه لګیم او دا خلکو بېلمزه کوم او ته مونځ ښی، زه لګیم او دا خلک بېدینه کوم او ته دینداره جوړی، زه لګیم دا خلک دوزخ ته غورځوم او ته دوزخ نه بچ کې، زه لګیم او د خلکو باندې بدعملي کول غواړم او ته ورته بدعملۍ باندې خدای خفه کېږي مه کوه، زه لګیم دا خلک په حرامو کې وردننه کول غواړم چې د خدای نه لرې شي او ته ورته وایې حرام مه کوې، الله پرې خفه کېږي. نو د شیطان لویه مقابله خو نن زمانه کې ملا کوي، عالم کوي، نیکي د تعلیم ښیي، ګناه نه د علم بچ کوي. دا مولیان به ټول وجلی، دا صالحان او دیندار تسبو والا به ټول وجلی، دا دعوت والا به ټول وجلی، یو به نه وپرېښ. دا چې څوک بل ته نیکي ښیي دا به ټول وجلی وي چې دا زر کفر خور شي. ویرسل علیکم حفظتن، د الله څوکیدارې فرشتې دي، دا کار دی د پلار هم نشي کولی. پیریان خو ته نه په پیریانو کې هم کافر هم شته او مسلمان هم شته، دا کافر به لګېدلو او دا مونږ به وجلو، مونږ څوک هغه دشمن چې تی نه تا سره هر څه پولی شي. یرسل علیکم حفظتن، خدای څوکیدارې فرشتې مقرر کړی ستا حفاظت کوي. او چې کله وده شي الله، یو سړی په بیابان مالک ابن دینار په لاره روان دی او یو سړی وده دی په یو دشت بیابان کې، مار پې د پاسه پروت دی په دې سړي، مار. او دا سړی چې په دې خوب کې ساه والي، دا مار یې د خولې ته مخامخ شي، وی دا زه ویرېدم چې خدای دا مار ټک ورنه کړي، په دا خولې ورنه چیچي، لوی اجدها د پروردګاره. وی دا سړی راویښ شو، وی چې دا سړی راویښ شو لویه ساه یې واخېسته، یو ها یې وکړل او دې مار ته یې وکتل، دا مار یې ولیده، بېغمه وده شو. بیا خوب ورغی، یا پروردګاره دې وخت کې چاله خوب ورځي، موږ نه وتښتېده، مار په بشیر جان پروت دی خو موږ له نه راځي، موږ له خوب وتښتېد او د کمبخت راویښ شو، او چې راویښ شو اسویلی وکړه بیا وده شو او مار یې مولیده. یا خدای څه به کوي، دا مار په دې سینه راروسته شو، زه تماشا کوم او له لرې دی نه چې خدای ما ته دغه ونه کړي، چې دا مار راروسته شو، نو دا مار د خولې نه هوا وباسي، بیا هوا وباسي، بیا هوا وباسي، د خولې نه هوا وباسي او د سړي په دې مخ وایي ما وایي چې زهر یې پې ټول ورغورځول، دا خو به تباه شي، د سرمن خو به ټول اوس ورسته شي او دا سترګې او پوزه خو به د ټول هر څه تباه او برباد به یا خدای زه اوس غزار هم پې نشم کولی، شی مضبوط دی، یریږم هم چې دا که ورکوم خو د ده په دا خېټه غزار لګي، دا سړی مري، دا به څه کړي.
او دا سړی لږ ساعت پس بیا سترګې غړې کړي چې دې مار ته وګوري بیا وده شي خدای ورود دی څه ځان خوړه خو نیکبخته که زه اوس فهمم چې دې وتښتي د مار د دې مړی نه په دې لاس سره ونیسي او ښه مدیدار اسویلي کوي په خوب کې هوا خیږي غرار یې خیږي او چې سترګې غړې کړي دې ته وګورې بیا غلې غوندې وده شي دا مار رو رو ته ښویده لا کوشو ته لا کوشو ته چې دا مار ته کوشو او د یو جالې ته ننوته نو زه ورغلم دې سړي ته ومې ړقاو نو چې مې وړقاو نو دی راپاڅېده ولې دې وړقولم ما وی د خدای ظالمه خولې موږ نه وبیل مانه خولې بیږي تا دا مار نه لیده چې دا په سینه دې پروت و وی دا څه شی و خدایه څه شی و مار نو تا نه لیده وی ما خو وی که زما مخ ته څوک ببوزی وی زه خو په دې نوم پوی خو ما وی څوک د خدای نیک بنده راته ناست دی او ګرمي مې شوې ده او د مخ ته مې یخه واره رسوي ببوزی راته وی ښه دا مار و ما وی دا مار رښتیا ووایه الله څه وی زه در سره یم زه در سره یم مدد به دې زه کوم مار په خدای پیدا کړی مار نه بچ کوونکی خو د الله ذات دی دغه مار او دغه لړم دی چې الله غواړي ټک به درکوي چې الله نه غواړي د دې نه به دې خدای ساتي نشي درکولی حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله ورته وغورځو او د الله مقرب پیغمبر دی او خدای ته ډېر نږدې دی ټول پیغمبران الله ته نږدې دي خو د ده متعلق خو الله قرآن شریف کې فرمایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین مونږ د ماشوموالي نه د ابراهیم پیژنده ما ول د ماشوموالي نه هدایت په لکې اچولی هر سړی الله ته معلوم دی د خدای نه څوک هم غیب نه دی هر پیغمبر ته خدای رشد د ورکوټوالي نه په لکې اچولی دی خو دا د خصوصیت دی چې دی لا ماشوم و چې دی چا خطا کړی نه دی دی لا ماشوم او پلار به بوتان جوړولو ده به بوته ته ورکوله دی لا ماشوم دی چې پلار سره مناظره کوي بابا خدای دې کم دی ای قومه خدایانم کم دی قوم یا هغه ستوري چې ستورو باندې شپه تېره شوه ورځ رڼا یا خدایانم څه شوله چې سپومۍ راوخته هغې له ورغې چې څوک د سپومۍ عبادت کوي ای خلکه خدای هم څوک دی وایي دا هم خدای دی ښه دا ستاسو خدای دی چې سپومۍ رڼا ختمه شوه یا خدای هغه رڼا هم څه شوه چې نور راوخته هغه خلک چې د نور عبادت پرې کو هغې ته وایي خدای مو څوک دی وایي دا نور او دا خو ډېر لوی دی او هلکه داسې طنز پې کوي چې نور پرېوته وایي زما هغه خدایان نه دي په کار چې د چا یو وخت کې رڼا وي په بل وخت کې نه یو وخت کې وي او بل وخت کې نه زما الله هر وخت موجود دی او زما د الله رڼا د هدایت هر وخت موجوده ده او زما د الله فیدې او رڼاګانې په بوټو کې هم ځلیږي په اوبو کې هم ځلیږي په نور کې هم ځلیږي او په ستورو کې هم ځلیږي دا د خدای د قدرت نښې دي ماشوم د لا پوټې نه دی پلار ولې یو ځل بوت ورکړه پلار به یې بوتان جوړو تماثیل د بوتانو ډیزاینونه به جوړول نو پلار یې دا مطلب و زر څوک یا زر یې پلار دی څوک یې تره دی څوک یې پلار نوم یې تاریخ دی بهر کې نو هغه وی چې زما د دې بچي د بوتانو سره لږه مینه پیدا شي دې خو د دې بد وجې لږه مینه پیدا شي بچې دا یو ډېر خشته شی مې جوړ کړی دی خدای او دا ځکه نه بازار ته یو څه خرڅ کړه پیسې وګټه که نه بچې چې پیسې وګټې خو ته به هم ښه شې موږ به هم ښه شو خوراکونه او سیل سپاټ په پیو کړو هغه په مالوچو کې بند کړی و ډېر عجیبه انداز سره ابراهیم علیه السلام د دې پلار په مخ کې دا بوتو چت که او غېږ کې ونیو چې دې خفه نه شي غوسه نه شي پرېږدې چې بازار ته یوړو نو خپه کې وله پړې واچو د ځمکې دی راوبغاو او خلکو ته آواز کوي ای خلکه څوک هغه خدای علي چې فایده چاته نشي رسولی او تاوان رسولی فایده نشي رسولی که ته دې زوی غواړې والله کېدلی درکړي که ته ته وایې چې دې دې ما جوړ کړي والله که دې جوړ کړي که ته وایې چې دې دې ما ته ډوډۍ راکړي والله کېدلی درکړي که دې وایې چې دې دې ما نه ضرر لري کړي نو پس مچ دې پې کښېني ځان نه دې لرکړي ځه او ضرر درکوي الله پې خفه کېږي د ده په تقرب او په عبادت جهنم کې سزا به درکوي نو خلکو به زر روچت که او شی به او زمونږ خدای دې د خپې نه تړلی دی خدای دې بېخو بازه پې نه چې څوک تړي نه هغه خدای وي اوهو بیا د بیرې زمونږ د خدای وکړه دا ماشوم دی دا ماشوم
نو چې کله اور ته غورځوي که نه او داسې اور نمرود بل کړی دی، داسې اور چې د پاسه مرغۍ هم پې پر نشي والی او هر چا پکې خپل حصه کړې ده او خشاک یې راوړې ده غورځولې او غرغنډه ده او داسې خطرناک اور دی چې هغوی له چل نه ور دي چې د ابراهیم پکې څنګه ور واچوي دی چې ورچې خو موږ به هم ورته ور نږدې کېږو بابا دې اور ته به څوک نږدې شي او چې کم حضرت ابراهیم ور غورځوي نو الله ته فرشتې چغې کړي یا خدایا ستا دقه یو بنده دقه یو باقي ټول ستا دشمنان الله را یو بنده دی چې تا یادوي بل څوک نشته یا خدایا اور ته یې غورځوي دا خو ډېر خطرناک اور دی ای به څومره سوځي ربه مدد یې وکړه مونږ ته اجازت راکړه چې مونږ یې مدد وکړو الله وی ښځی ورشئ که څوک یې مدد کوې وکړئ خو تپوس ترې وکړئ که هغه درته وایي چې زما مدد وکړئ نو بیا مدد وکړئ او که هغه درته نه وایي چې زما مدد وکړئ نو بیا به نه کوئ بس فرشتې خوشحاله شوې چې مونږ خو یې مدد کولی شو راغی یو فرشته د باران والا زل او طوفان والا چې راغی ابراهیم علیه السلام ته ودرېد هغه فرشته یم چې باران زما لاس کې ده ما له الله د اختیار راکړی او زل او طوفان هم زما په لاس کې ده که دې خوښی الله وایي تپوس ترې وکړه که اجازت یې درکړه نو وکړې مدد نو اوس به یو سکنډ کې به داسې باران راولمه چې په دا اور باندې به وکړم اور به مړه شي او طوفان او سیلۍ مې په لاس کې ده که دې خوښی نو دا اور به ورسره اوچت کړمه او د دې نوموجانو په دا کورونو کې به یې ور دننه کړم هوا به راولم او دا ټول اور به اوچت کړي او دا بسري به په دې کورونو کې دې ټول ځله سوځم څنګه دې خوښه ده وی اما الیک فلا تا ته مې ضرورت نشته هېڅ ضرورت نشته یو فرشته راځي زه حاضر یم ما ته وایه نشته حاجت بل راځي زه حاضر یم ما ته وایه بل راځي زه حاضر یم ما ته وایه حضرت جبریل راځي علیه السلام هغه جبریل چې د سمودیانو د عادیانو په یو چغه باندې بیخکندي کړې ده هغه جبریل چې په یو پړق باندې د وزر په یو رب باندې د لوط علیه السلام ټول قومونه اوچت کړي دي لوړې راغورځولې دي زه راغلی ما ته وایه نه زما رب ما نه خبر دی که الله خبر دی او الله خبر زما رب خبر دی رب پیش او کار پیش دې ته توکل وایي دې ته په الله بروسه وایي دا زما دا د لویو خلکو شان دی زما نه ګوري که ما ته تکلیف ورسېد نو زه به په اسبابو نظر کوم که څوک راغی چې بچ کوم دی دا به نه چې ما مه بچ کوه ښه لکه بچ کولی شي بچ کا زه کمزور یم دا زما شان نه دی دا د چا شان دی د لویو خلکو شان دا د ابراهیم علیه السلام شان دی دا د رسول الله مبارک شان دی بس زما رب ما ویني که نه نو چې اوچت یې که ټال کې کېنو او ټال له جوټه ورکړه او د اور منځ ته څنګ ور وغورځېده هلته ورته جبریل علیه السلام ناستو کلکې ونیوه یعنې خوږ نشي په خشاک کې په دا اور کې سکروټکو کې خوږ نشي او الله اور ته وی یا نارو کونی بردا و سلاما علی ابراهیم اورا یخ شه خو داسې یخ نه چې د جنوري او د دسمبر په شان یخني پکې سلاما معتدل او په دا اور کې دننه ورته خدای پاک د اوبو چینه پیدا کړه کنډول ورسره د اوبس کی او په دا اور کې دننه والا خدای بوټې زرغون که د میوې هغې نه میوه شو که یو خوري کولی شي الله که نشي ومن یتوکل علی الله فهو حسبه په الله دې بروسه وکړه زه نه ویم قرآن وی زه کافي ما ان الله بالغ امره الله وی زما عمره زورور څوک نشته خپل حکم بل ته رسولم شم او دا خپل حکم نافذ کولم شم دلته خو به جج اډر وکړي چې دا فیصله نافذه ده پولیس به مدد نه کوي هغه له به ګوتې نه وړي بیا به څه کوي ورسره پولیس به مدد نه کوي جج به وایي دا ونیسئ جیل کې واچوئ پولیس به وایي ناچو نشته غیب دی هلته دی دلته دی بیا به څه کوي الله وایي زه خپله خبره بل ته رسولم شم او خپله خبره نافذ کولم شم او چې کومه فیصله ده زما هغه فیصله به خامخا زه نافذ کوم په هغې کې څوک راکاوټ هم نشي جوړېدی چاله روزي ورکوم څوک یې نشي بندو او چا نه بنده کم والله که څوک یې وله ورکي بندول دوه قسمه دي یو دا چې غریب یې کي بندول بل قسم هم شته چې غریب بني مال به ورته ډېر پروت خو د خوراک قسمت پې پکې یو ډېر نیک سړی اوس مړ دی خدای دې وبخي د دې پېښور
ډېر زه ورته اوس هم دعاګانې کوم. نیکسټ سړ ما له یو ځل دعوت وویل ما سره به روټۍ خوري. زه ولې لاړم. هغه زما د وجې نور هم ډېر خلک راغوښتي دغه خپلې علاقې عالمان او نیکان او صالحان او ډېره ناشنا قیمتي ډوډۍ کړې وه چې ما ورته ویل چې لکه دا خو د اسراف کړی تبذیر دې کړی. د هوټل نه ګډان او د چیلو غوښې او دا قسم څیزونه راغوښتي دسترخوان لګېدل. ما ته دې خلکو سره یو 2 3 4 خبرې وکړې 2 4 خبرې مې وکړې هغه په هغه اوږیره کې ډېره قیمتي ډوډۍ وه. د روټۍ هم شروع کړه ده وی ماله زما روټۍ راوړې نو دلی په یو ټفن کې ماهیوې او کسه شي سپینې او داسې یو لږه غوندې روټۍ راوړه د په قاشق هغه ځان ته واچوله په پلیټ کې او هغه سپینه ډوډۍ هغه یې شروع کړه. مې ته دا نه خورې وي دا په ما باندې پرهیز ده نشم خوړی. ما ویل لږ وخوره نیک بخته ما ورته خاندل مې زه به دله دم کم لږ وخوره دې میلمنو سره خیر د پرهیز خلک کوي کله کله ما ته یو ځل ډاکټر صاحب یې پرهیز کوه څه خبره وه نو ما ورته دا څنګه نه وایي داسې پرهیز هم نه خیر د هفته کې یو ځل وجود ته رشي ضرورت یې خوره خو داسې همیشه مه خوره. مې مړه یو ځل بیم ما ته مولانا صاحب دا مې تېرېږي نه دې مره کې مې نښې نه اوس به تا سره ناست یم دلته به ونښلي بیا به سر کوم چغې به وام لاندې به نه دي او چې خېټې ته ورسېږي هغه چغې دردونه بیا ته زما نشي برداشت کولی ته به هم راته خفه شي. وایي زما دقه بې مالګې دال او دا بې مالګې روټۍ بس نور نه دغه زما کار. نو 2 قسمه بندېدل دي یو خو دا چې مونې به نه او دویمه څه ده دویمه دا چې وي به او نه به یې خورې. زه اکثره بل مې یو ځای کې بیان کوو نو ما وی د علم متعلق بیانو مې په دې خپلو بچو علم وکې نو مې دا خلک وایي چې په دې بچي علم وکړم ډوډۍ به د کم ځای لې که مې انجینیر کو خو ډوډۍ ډېره ده که مې ډاکټر کو نو بیا هم ډوډۍ ډېره ده که مې سرکاري افسر کو بیا هم ډوډۍ ډېره ده خو که علم مې پې وکړو د ډوډۍ به د کم ځای. نو ما ورته وخندل مې علم پې وکړه چې په ډوډۍ موړ شي. مې مونږ ولیاو له خدای دومره ډوډۍ راکړه چې والله اوس چل یې نه راځي چې دا عزم یې څنګه کړو. مې خو چې کم ځای ته ځو کم مجلس ته مې دا پارامي چرګان به ټول مونږ ته خیرې کوي چې هغه دې بیا راغی خو چې ځو را دی لالۍ مې دا پارامي چرګان به په دې لارو کوڅو کې مونږ ته بیا خیرې کوي چې هغه دې ملا صاحب بیا پټکي والا راغی خو بیا په مونږ چاړې ښودی شي. مې ډوډۍ خو دنه ټوله مونږ وخوړه تاسو څه وخوړل او بیا د مونږ طالبانو وخوړ. ما ستا په کور کې هلته روجې پخېږي ته روجې وخورئ بلکې باټینګن پاغه شي هغه باټینګن وخورئ بلکې چرګ پوخ شي هغه چرګ وخورئ بلکې غوښه پخه شي هغه غوښه وخورئ بلکې لوګان پاخه شي هغه لوګان وخورئ. او طالب له د دې ټولو کورونه راغی تا یو شی وخوړه هغه 10 وخوړل